السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا دویم نمبر ویډیو دا د یوټیوب په باره کې دی. لومبنی نمبر کې موږ صرف او صرف جیمیل جوړ کړی او تاسو ته ما طریقه ښودلې وه چې کوم طریقې سره به تاسو جیمیل جوړوئ، بالکل ویریفاید جیمیل. د هغې نه بعد دا دویم نمبر ویډیو په دې ویډیو کې به موږ د یوټیوب چینل جوړېدو خالي طریقه ښایو چې تاسو به یوټیوب چینل څنګه جوړوئ، او ورپسې نمبر ویډیو چې کوم دی نو په هغې کې موږ د هغې د مکمل سیټنګ طریقه ښایو. زیاتره ملګرو ته پکې دغه مشکلات راځي، د هغې ټولې طریقې به انشاءالله تاسو ته په دې 2-3 ویډیوګانو کې ښایم. نو کتونکو موږ چې کوم دی لومبې به راشو، دلته به سرچ کو یوټیوب. ستا د لارې رهنما یم خو تا نه یم پیژند. ښه د دې ټول طریقه به ته چې دا کوم طریقې سره سټارټ پلی شو. ښه اوس ګوره دا کوم ویډیوګانې دي که نه، دا ډېر په ټاپ چلیږي. هغه ویډیوګانې ما ته مخې ته راغلل، یا زه کومه ویډیو پلی کوم هغه ما ته مخې ته راځي. خو چونکې زما دې وخت کې جیمیل لاګین نه دی، بند دی، نو دا چې کوم په ټاپ چلیږي هغه ویډیوګانې ما ته راغلي. که دې ته وګوره 1.7 میلیون ویو په دې راغلی دي، دغه رنګې په دې باندې 52 میلیون دي، ډېر زیات ویو په دې باندې را روان دي. ښه ګوره چې دا کله تاسو ته یوټیوب دا رنګې کولی شو، تاسو په دې ساین ان باندې کلیک کې دې ځای کې به تاسو ما چې کوم جیمیل دی هغه به زه لاګین کړم، چونکې دې کې نور جیمیل هم راغی نو ما ځکه پټې کې. اوس په دې په تیر شوي ویډیو کې ما دا جیمیل تاسو په وړاندې جوړ کړی، که چا ویډیو نه کتلی به لومبې تاسو وګورئ. هم په دې جرار ټیکنیکل چینل کې ویډیو پرته ده. او اوس په دې زه پاسورډ کوم، پاسورډ چې ما څه جیمیل له ورکړی دی هغه به زه ورکړم. خو دې ځای کې تاسو یو خبره یاد هم ساتئ، کله چې تاسو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ او هغه تاسو نه هر ځای کې تاسو یوټیوب چینل دی یا تاسو فیسبوک دی، هغه تاسو نه هر ځای کې لاګین غواړي، نو تاسو دې ته خیال کوئ چې بعضې ملګرو لکه ملګري به ورته نه وایي، داسې بعضې هیکران دي چې داسې تصویر جوړ کړي او ویب سایټ بل وي او تاسو باندې ستاسو جیمیل او ستاسو پاسورډ چې کوم دی هغه هیک کړي، په دې وجه باندې چې ګوګل نه وي او صرف د ګوګل شکل یې ول جوړ کړي او تاسو په هغې باندې لاګین شئ، نو ستاسو جیمیل او ستاسو پاسورډ چې کوم دی هغه هیک شي. بیا نو دې ځای کې که تاسو څوک لینک راولیږي چې لکه تاسو لاګین شئ دې ته او تاسو دومره ارننګ وکړئ یا ستاسو یوټیوب چینل دې ته لاګین کړئ، نو تاسو کوشش کوئ چې هغه ځای هر ځای کې مه لاګین کېږي. ټیک شو؟ لکه دې ځای کې اوس زه ځکه لاګین کړی، ما ته ځکه پته چې دا ګوګل صحیح دی چې دلته ما ته لیکلی دی account.google.com، دا بل ځای نشي راتلی. ټیک شو؟ که بل څوک راځي نو بل دې لیکلي د ګوګل په ځای به یا به دا یو او ختم کړی وي یا به داسې پکې دا ای به ختم کړی وي. ټیک شو؟ نو دغه طریقې سره راتلی شي دا هیکران چې کوم دي او بلې طریقې سره نشي راتلی. نو ما ته اوس پته لګي چې دا اکاونټ دی بیا ډاټ ګوګل دی، دا بالکل صحیح دی. نو ما په نیکسټ بټن باندې کلیک کو او زه دې ته لاګین شوم. ټیک شو؟ اوس دې کې ما نه ویریفیکیشن غواړي، خو هغه څه مسله نه ده، بس ما کنفرم باندې کلیک کو. اوکې شو؟ ښه اوس دې ته وګوره، هماغه ځای بیا ما ته کولو شو، خو صرف دلته کې یو آیکن شانته راغلل، په دې ځای به زه کلیک کړم او د هغې نه بعد به زه کریټ ا چینل باندې کلیک کړم. ټیک شو؟ ښه دلته کې بس په دې او بیا خو دا الریډي زما نوم دی، زما چینل دی، نو سلیکټ مې کو دا یو. ښه دې کې کسټمایز نیم که نوم ورته چېرې بدلوې. ټیک شو؟ خو ما نوم چې چینج نه کو. ښه ما ته چې کله دا ټیب راوړی نو دې ځای کې زه اپلوډ ا پروفایل پکچر دې کې ما په یو چینل دی صبر کې تاسو راوړم. ستا د لارې رهنما یم خو تا نه یم پیژندلی. ستا د لارې دې کې ما یو ویډیو اپلوډ کړی دی جرار پروډکشن چینل کې، تاسو ته زه ښایم دا ویډیو ده. ښه دې ته وګورئ، په موبایل باندې د یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړول، دا تاسو مکمل وګورئ، تاسو به ښه مزیداره په موبایل فکس لیب باندې ښه مزیداره لوګو تاسو جوړولی شئ. دې خو وګورئ ورته ایمیج.
ښه دې ته ګورئ دا لوګو ما جوړه کړې ده دا به اوس زه دې ته انپوټ کم ټیک شو نو دا ویډیو تاسو که چېرې تاسو سره لوګو خپله موجود وي نو خو صحیح ده که لوګو نه وي تصویر نه وي نو تاسو بیا دا ویډیو ګورئ هغه شان دې ځان ته جوړه کړئ د دې لینک چې کوم دی ما دې ډسکرپشن کې مور کړی کني تاسو جرار پروډکشن چینل سرچ کړئ پکې به تاسو ته راشي اوس هغه تصویر دې ځای کې زه دې ته دننه کوم ډیسکټاپ باندې ما ایښی دی ټیک شو دا دی اوکې مې کو بالکل هغه تصویر په دې باندې ولګېدو او بس دا تیار شو د دې نه بعد چې کوم دی نو دا ډسکرپشن ورکول دي هغه ډسکرپشن دا ټول هر څه چې کوم دی دا به موږ رستو وکړو په څه کې په نور سیټنګ کې به وکړو دا چینل بس تقریبا جوړ شو ټیک شو هیز بین کریټډ تا ګوره که دې تاسو نوم چینج کوئ هغه طریقه هم به ته پکې ښایم که نور طریقې پکې تاسو کوئ نو هم درته ښایم اوس سوري کینسل دی کې اوکې ښه سیو اینډ کنټینیو باندې مې کلیک کو ګورو چې موږ د مخې ته څه راځي ها دا وګوره موږ د زبره چینل بس تقریبا تیار شو دا هوم شو ویډیو پلی لیست چینل او دغه رنګې اوس دې کې وایي چې تاسو اپلوډ ویډیو کې دې کې سره ویډیو نشته خو زه به دې کې په کسټومایز چینل باندې کلیک کوم لږ شان د سیټنګ به په دې کې وکړم ها ګورئ دا ایریا چې راغه دی وایي چې دا دې کې یو تصویر لګوي خو دا خپل سایز دی او دا خپل چې کوم دی تصویر وي هغه شان دی به کې لیکل کوي نو هله به تصویر په هغې باندې برابرېږي نو اوس راځو کوم یو چینل دی کوم یو تصویر دی داسې کې به تاسو ولیکئ یوټیوب وائی ټي او بیا نور ولیکئ ټیک شو تاسو ته به خپله ټول سایز د هغې مخامخ راوړي د هغې دپاره سپیشل دا پکچر دی ټیک شو دې ته ګوره د دې ټول سایز چې کوم دی هم دې ځای کې لیکلی شوی دی زه بیا ډاونلوډ کوم تاسو ته به یې وښیم سیو ایز ایمیج ډیسکټاپ باندې وشو دا پکچر دی ښه ټول سایز چې کوم دی هم دی لیکلی شوی دی 2560 او بیا چې کوم دی ضرب 1440 دا د دې تصویر ټول سایز دی ښه دې ځای کې تاسو ته ښایي چې په ډیسکټاپ باندې به دا څنګه ښکاري ټي وي باندې به څنګه ښکاري موبایل کې به څنګه ښکاري موبایل کې دې ځای نه واله دې ځای پورې ایریا ښکاري ټیک شو دا شان دی ټیبلیټ چې کوم دی نه دې ځای پورې او بیا ډیسکټاپ مطلب د کمپیوټر باندې د دې سر نه واله دې سره پورې ښکاري او که بیا ټي وي نو ټي وي باندې دا ټول ځای بیا ښکاري ټیک شو نو تاسو که لیکل کوئ نو تاسو به لیکل د دې ځای نه دې ځای پورې په دې ایریا کې وکړئ زه به اوس لږ شان د زر لیکل تاسو په وړاندې باندې وکړم چونکې ما سره فلحال فوټوشاپ نه دی انسټال فوټو امپیکټ دی نو په هغې به تاسو ته لیکل وکړم او دا هم به تاسو ته پکې ښکاره شي خو زه یې په دې کومه چې دونه ټایم پې نه اخلو داسې دومره مشکل نه ابه خامخا تاسو دې لپاره تیاروئ ګورئ ورته دې ځای کې به ورته زه یو بل پکچر ولګوم سوري بس همدا یو پکچر به راوچت کړم دا سوري صحیح نه دی ښه دې ځای کې به ولیکم ښه بیکګراونډ ډیزاین سوري ښه دا پکچر مې ورته راوچت کو سیو ایز ډیسکټاپ سیو ټیک شو چونکې وړوکی هم دی خو زه هېڅ خبره نه ده دونه د دې فوټو امپیکټ چل چې کوم دی که تاسو غواړئ نو هم تاسو کمنټ کولی شئ انشاءالله زه به تا دې طریقه مو ښایم دومره مشکله نه ده اسانه طریقې ده ښه دا وشو اوس به دا زه لغونتې ختم کړم دې ځای کې به زما کومه لوګو وه هغه به انټر کړم لوګو 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 ټیک شو دې نه به زه دا ایریا ریمو کړم سوري ها بس دا اسیرزي شانته جوړوم نور څه دونه زمونږ پکې دا ایریا پکې لا پاتې شوه
بس بالکل دا داسې بس نور پکې ګوره دې لپاره ما دا ځکه هیډن کو چې دا ماته ایریا ښکاري چې کوم ځای کې زه دا لوګو لګوم ټیک شو دا مې دوباره داسې کو بس ټیک شو او زه دا سیو کومه سیو ایز او بیا به په جی پی جي کې سیو کوم ډیسکټاپ باندې دا به په خپل فارمیټ کې سیو شي چې څنګه مطلب دی های کوالټي کې به سیو شي نو اله په دې لګي بعض وخت کې ملګري تصویران دې ته اپلوډ کوي خو نه لګي که نه د یوټیوب ته دلته کې اپلوډینګ کوي خو تصویر نه لګي نو اوس به زه په دې باندې آرټ دې ته اصل کې آرټ وایي یوټیوب وای ټي آرټس ولیکئ نو انشاءالله تاسو به ډېر مخامخ هر څنګه تصویران راشي ښه دې ځای کې اوس هغه تصویر چې ما کوم جوړ کو نو هغه تاسو په نظر راغلی خو زما په نظر لا رانه و ها دا یې ټیک شو دې کې ما ډېر کلر مالر دا مې نه لګول بس صرف سمپل کار مې کو اوس ورته ګورئ دا په ډیسکټاپ باندې داسې ښکاري په ټي وي باندې به داسې دا ټول ځای به ښکاري ټول ځای کې ما لیکل نو که په موبایل باندې بس صرف دا ځای ښکاري ټیک شو اوس دا دلته نه کسټمایز کېږي هم ایډجسټ ټیک شو ښه بس دا صحیح سلیکټ مې کو اوکې اوس ورته ګورئ څه کېږي بالکل مزیدار شانتې راغلو لوګم دا او دام راغلل د کې ښه دې نه بعد چې کوم دی د دې اباوټ دی نو اباوټ کې تاسو خپل ډسکرپشن چې کوم دی ګوره چینل ډسکرپشن لیکلی شي که نه چې دا دې چینل کې به دا شیز اپلوډ کېږي دا به اپلوډ کېږي دا ښه دلته ایمیل شو تاسو ایمیل هم ورکول شي دلته کې لوکیشن شو چې الریډي به تاسو ورکوئ افغانستان پاکستان چې کوم ځای وي هلته کې به تاسو ورکوئ دلته لینک شو دا سیټینګ هم ډېر لازمي دی که اوس ګوره زما دا یوټیوب چینل دی ټیک شو ها ګورئ د دې لینک ما را کاپي کو دا بره ځای نه کنټرول سی او بیا چې کوم دی نو دلته به ورک ایډ باندې کلیک کو دلته کې زه ولیکم دلته ما نه لیکل غواړي نو زه به ولیکم که نه چې مای سیکنډ او سوري ټو این ډي او چینل ټیک شو او دلته به هغه یو آر ال ورکم کنټرول وي اوس دا ډن کوم څه که نه نو دلته ورته ګوره څه وشو دا زما دویم چینل لاغو که څوک ستاسو دوی چینل ته راځي او په دې ځای یا کلیک کوي نو هم به دې هغه چینل ته خپل اټومیټیک ځي او که په دغه ځای ته راځي که نه نو دلته کې مې ستاسو لاندې چینل لیکلی شوي وي سوري ښه هغه چینل زمونږ نه لړو اوس ګورئ په دې ځای باندې کلیک کو او مای یور چینل باندې مې کلیک کو نو بیا هم هغه ځای ته به دې لړ شي دلته کې ګوره هغه دغه کېدلی ټیک شو خو دلته کې مسله دا راغلی دا ځای پکې خالي راغلی خو زه هېڅ خبره نه مای سیکنډ چینل باندې بیا کلیک کوم دی به هغه ځای ته اټومیټیک ځي کسټمایز باندې بیا کلیک کو ها اوس ورته ګوره په دې اباوټ مې کلیک کو اباوټ نه بعد چې کوم دی نو بیا په دې پنسن باندې دلته کې تاسو دویم لینک هم ورکول دا 15 تقریبا ورکول شي فیسبوک ورکول شي ټویټر ورکول شي واتساپ نمبر ورکول شي ټیک شو لکه وګوره دی کې زه واتساپ نمبر ورکم که نه او نمبر ورکم خو واتساپ نمبر سره تاسو دا لازمي چې تاسو کوشش وکړئ که نه چې تاسو پوره نمبر ورکړئ د پاکستان دا کوډ شو او بیا زما د موبایل چې کوم دی دا کوډ شو ټیک شو او ډن باندې مې کلیک کو اوس سوري دی اصل کې واتساپ نه مني دی یو آر ال غواړي نو بس تاسو دې کې د ستا خپل واتساپ ګروپ دی یو آر ال پکې ورکړئ نو هم به سپورټ کی ټیک شو ها دې ځای کې چې کوم دی تاسو نور خپل چینل ستاسو هغه تاسو ایډ کولی شئ لکه تاسو ته مې وویل که نه چې زما بل چینل چې کوم دی هغه دا یو شو ګورو ته دې کې به تاسو ایډ ووهئ هغه چینل هغه په دې باندې سوري په دې باندې به کلیک کړئ ها بیا زو هغه ته فیوچر کې ورکې تاسو خپل چینل دلته ګوره لینک مې صرف خالی ورکو کنټرول وی ایډ باندې مې کلیک کو چې څومره چینل او په دې ډن باندې تاسو کلیک کې نو دلته بس تاسو چینل هغه چینل به تاسو په دې چینل کې هم ولګي ټیک شو ها دې ځای کې اوس یو بله خبره پکې ده چې دې کې دا چینل ما لګولي نو د دې سیټینګ به انشاءالله پر روان ویډیو کې او ورسره چې کوم دی نورې ویډیوګانې ځکه چې بیا ویډیو غټېږي ټیک شو دا لږ سیټینګ تاسو ته کې نو انشاءالله ستاسو چینل به ډېر ښکلې
مخکې هم لاړ شي، سبسکرایبر هم بس یو راځي، هر څه به ستاسو بیا ښه برابر کیږي. ټیک شو. اوس مال در روان ویډیو پر اجازه راکړئ. د الله په امان.